ټولو بندگانو مینه او محبت دا دی چې زه دې په دنیا کې غوره انسان جوړ شم. موږ ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم یو سبب ذکر کړی دی چې انسان به غوره انسان څنګه جوړ شي. نو فرمایلی دي خیارکم احسنکم اخلاقا، په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د هغه اخلاق ښایسته وي. کم انسان چې غواړي چې زه د الله ته بهترین انسان جوړ شم، غوره انسان جوړ شم، دا انسان د خپل اخلاق ډولي کې، خپل اخلاق د ښایسته کې. ځکه دا هغه بهترین څیز دی چې د قیامت په ورځ د نیکو اعمالو په تله کې ډېر دروند څیز دا دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس شیء اثقل فی میزان المؤمن من حسن الخلق. هیڅ یو څیز نشته چې هغه د مؤمن په د نیکو اعمالو په تله کې ډېر زیات دروند وي د ښایسته اخلاقو نه.